أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصل 5 سورة انعام چونګینه د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت ورځ ور چهارشنبه دې پر خبره رسیدلې و چې رسول الله ملګرو هجرت وکړي حبشه له شپای کې یو دوله سړی او ضرور زلانه به په دې مزمن سي واقع رسول نه چې مشو د مکه مشرکانو سجده الله له وکړه جناتو موکړه په دې کې صرف امیه لږ زره خاور راواخصو تندې پوری ونی ولا وېدا الله له کافی او بس دی د حبش نه بیر مهاجر واپسین صبر تتللو د باز خلکو امن طلب کول به دویم سفر کې اتل زنانه او درې ته نارینه د عمرو بن العاص او د عبد الله ابن ابي ربيع ورته د نجاشي بادشاہ او جعفر سره یو بل سره ملاقات او به د نبی صلی الله علیه وسلم تعذيبنا د عقبه ابن ابي معيط عتبه ابو جهل د دې خلکو په لاس او د حمزه رضی الله عنه ایمان هغه په دې طریقه باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم صفا مروه غونډه خوا کې روان ابو جهل علیه اللعنت پر سر باندې پکې وشو سر په مات کی نبی صلی الله علیه وسلم لاړو کورلا ابو جهل سره د ملګرو لاړو حرم لولته غب شپ مجلس شروع کړو عبد الله ابن جدعان د وسړیو مالدار صحابي دا غي وین ځوانو حمزه رضی الله عنه د ښکار نه راغی دی وخت کې ورته ویل ته محمد د حال نه خبر نه وینا یو خو ابو جهل ورته کنزل وکړ او بل بل سر باندې وی شو سره په مات کې نو حمزه رضی الله عنه بیرته لاړو حرم لا ابو جهل د ملګرو مابین کې نه سناول ورته کنزل وکړو دغه نه ور صبر سر باندې وو سره په مات کې بني مخزوم کشو کې چې حمزه ونی سی وی وجنی ابو جهل ورته ویل چې پرې د دور ارم والد نن کدا ما باندې زړیخ کې خبره نشته دغه ډېر شي کافر شو اوس دا وانه دي حمزه رضی الله ورته ویل چې هغه سړیا چې امیش دغه کوناټي په خپل ګندګي باندې کړی ته څنګه محمد د بد نظر باندې ګوري زه د نن ورځ نه راځم خو هغه په دین باندې ملت باندې شوم حمزه رضی الله عنه فرمایي چې کله کور لاړم وې ځان سره مې دا سوچو کې چې تا ډېر سخت خبره وکړه د عبدالمطلب دین پر خودل او د رسول الله قبرول دا ګران کار دی که اوس د رسول الله دین لراوړم نه دلته ابو جهل له بخان دي او کچر ته راوړم دی عقیده پر خودل خوري ګډ زور غواړي وېزما ټول التجاء او توجه رب العالمین له شهادت الله نه دعاګانې وغوښتلې شي الله کزما د وراره د دین چرته حق نه زما بر رړی کې رانه نه باسو که چرته حق نه نو ایس زما سره نفرت پیدا کړ دعا باندې غټ کار کی وېما هو چې رب العالمین د اسلام بشاشه زما بر رړی کې را دننه کې او سینې مې د نور نه ډکه شوله در هجرت پغم کالو د هجرت و د نبوت د شپږم کال اخري عیسی کې د ذوالحجې په میش کې رب العالمین سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب په اسلام باندې مشرف کی دین مخکې د رسول الله باندې ملګرو باندې تکالیف او الله رب العزت په انسان باندې تکلیف ذکر اولی چې دا کلک کی رسول پر عظیم کار ته والی عمر رضی الله عنه چې کله اسلام راوړو صحابه فرمایي چې موږ الله عزت راکړي اسلام الله عزت ورکړي صہیب رضی الله عنه فرمایي چې د عمر رضی الله عنه د اسلام نه مخکې مونږ چرته په مکه کې ښکارا مونږ نشو کولای پټ پټ بس یو ځای کې وبل ځای کې
خو چې عمر رضی الله کله اسلام راوړو موږ ټول په ډېرې صفات باندې وروته او الته په مکه کې موږ ناسو منځونه وکول مکه کې وګر شافره د حلقې په صفات باندې ناسو او کله کله به چې موږ له سخت خبره وکړه موږ به خبرې جواب مو کی کله به چې سوکه سپړې وخراغه او موږ سکانه مو ورکړه ځکه عمر ایمان راوړی و یو ورځ عبد الله ابن عباس پوښتنه وکړه چې یا امیر المؤمنین دا تر خلق فاروق ولی وی عمر بن الخطاب یا عمر فاروق هغه ورته ویل چې ازما دورور بچي وراره وی ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو بدل ارقام کی چې کله ما ایمان راوړو ورته ویل چې د دین د اسلام حق دین دی او کنه یو چې حق دین دی وی به مورته ویل چې زمونږ د مړي ژوند په حق دی او کنه دی وی دین ولې به موږ په عبادت کو راځي چې میدان لورو ډګر لور شو دو صفونه موجود کړ چې د یو صفه په قیادت کې حمزه سره مخ شو د بل صفه په قیادت کې محمد رسول الله وړاندې شو د حرم په طرف باندې کله را روانو صحابه فرمایي زمونږ د خو د شي دوړي کول لکه میچن چې کله د وړونو ګرځو بس او دا په مشرکانو باندې ډیره بده تمام شو ځکه د مشرک او د کافر همیشه قانون دی وسیدای چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې بدګمانه کی دا پلانې دی او دا پلانې دی اتحاد د مسلمانانو غوښنه نشي برداشت کولای وی شکل دا مسله رااله عمر رضی الله عنه مالوی رسول الله مالوی ویلي انت الفاروق استف وجبانه الله د کفر او د اسلام جداواله راوس دا لقب مال رسول الله راکی به د عمر رضی الله عنه د اسلام راوړلو دوه مفسرین ذکر کړی دی یو دا چې زموږ استاد محمد رسول الله ورته د ایمان دعا وکړه اللهم اعز الاسلام بالعمرين باحدى العمرين یا الذي اسلام لا عزت ورکه په یو د دوه عمرینو کې د عمر څخه خپل عمر د ابو جهل نوم شو عمرو دا دوه ډېر قوي خلک رسول الله رب العالمین له ویل چې بده کې یو مسلمان کار چې د اسلام عزت په جوړ شي د شی ونی ویل چې به احدى العمرين بلکې عمرین ویلي د رسول الله په دې جواب باندې رب العالمین د عمر څخه تغلیب را وسو دا غو چتواله را وسو نو ایس الله توفیق د ایمان در ورکی د دې خبره نه دا معلومه شو چې یو سړی کافر انسان له دعا غوښتلې شي د هدایت چې الله تعالی هدایت نصیب کړي دویم ته دا خبره معلومه شو که یو سړی چې د اسلام راوړي یا اسلام له ډېر خدمت وکړي نو تور د دام ویلې چې لکه ست وجنه الله اسلام له عزت ورکړي اسلام ډېر معزز شو چې کله ته بغیر داخل شو او بل د رسول الله چې د زمونږ د عمر ابن الخطاب چې د زمونږ د رسول الله مرادو څه مطلب نور صحابه چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم خاله راتل په هغه ایمان راوړو اما د عمر شه مبارک رب العالمین رسول الله التجا وکړه چې الله د عمر مسلمان کړ دل ویل شو مراد النبی صلی الله علیه وسلم او عمر رضی الله عنه هغه انسان دی چې د زمونږ د الله محبوب دی او زمونږ د محمد رسول الله محبوب دی او زمونږ استاد محبوب دی عائشہ به فرمای وی چې کوم یو مجلس کې د عمر رضی الله عنه تذکرہ نه کیږي په دې مجلس کې به الله خیر مانه شي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې د اسلام د دین دوه نمونه دي یو اسلام او بل عمر ورسره ان شاء الله راشد عمر څخه خپل مراقبه وکړي دا کوم انسان دی د دې وجنه کوم سړی چې د عمر رضی الله عنه سره دښمنی لري د زمونږ رب العالمین هم دښمن دی او زمونږ د رسول الله هم دښمن دی لکه عام شیعان روافض د لټولو سره دښمنی ده دوی موجبات مفسرین دا ذکر کوي چې عمر سے ورځ د شپې د کور نه بار پاتې شو وی اج مسجد حرم لرالم رسول الله منځ کولو د شپې څخه ګنګوشه تیر راخاتو عمر سے ویلې ما وی کزور باندې مخامخ شر تراشم اسنه چې دا به د منځ خطه کې عثمان ابو ویریږي خو د شاده خانه د راشه جدت سوی وې د شاده خانه د سراتم راتم خو حتی د کعبه په غلاف کې وردنه نشم مخې له ورته ودرېدل د سورې طه شروع کړو وې په ما باندې ډېر واجب او ناشنا اثر وکي خو زړه کې مې دا فیصله وکړه چې دا محمد یو شاعر دی والله په د شعر ملکه را جاری کړی دی وې رب العالمین د
سوره طه کې دا خبر نازل کړي چې و ما هو بقول شاعرین، دا قران د شاعر قول نه دی، دا شاعر خبره نه ده. وېزړه کې مې دا خبره تیر شو چې دا محمد یو کاهن دی، منتری ترویتی، دا غیب خبرې شي کوي. ودا خبره موږ چې دا قول د کاهن نه لري، کاهن دا معنی چې د غیب خبرونه وایي. رسول الله فرمایي من اتا امراه چې کله یو سړی د شاده خو خپل زنانه لړاتګ وکي او یا خپل خجره په حالت د هیڅ کې راتګ وکي او یا د کاهن ترویتی او د منتری خو راغی او دغه په خبرو باندې تصدیق وکي، دا سړی په قران باندې کافر شي. مفسرین دا خبره ذکر کوي چې کوم سړی د شاده خو نه د خپل زنانه لړاتګ وکي دا مرتد نه دی، کافر نه دی، خو معنا کبیره ګناه کې واقع دی. د الله نه د بخنه او غواړي، امید دا چې الله معاف کړي. او کوم سړی چې په حالت د هیڅ کې خپل زنانه لراغی نو د سړیم ډېر لوی ګناه وکړه، دا به دوه کارونه وکي، یو بد الله نه معافي غواړي بخنه، دویم کفاره به وکي 1 دینار او یا نیم دینار. امام ترمذی رحمه الله فرمایي به وجه دار چې دا مرتد نه رزق ګناګار دی، د کفاره حکم دله متوجه شي. 1 دینار مراد کویته نه دی بلکې شرعي. تقریبا دغه اندازه چې علماء لګولې دا نو 3 ګرام سره زر جوړیږي. د 3 ګرام سره زر حساب ته وکړي چې 800 روپۍ کې دي، نو دا به الله په نامه باندې صدقه کې کده هیڅ پاول کې هم بستری کړي ونه 1 دینار او کده هیڅ په اخر کې کړي و چې جړواله د وینې ونه به نیم دینار. او کله چې انسان د کاهن ترویتی لراشي چې د غیب خبرونه بیانوي او دغه په خبره باندې تصدیق وکړي، نو دا به یقیني کافر دی. ځکه د غیب صفت د الله دی او د الله صفت بل چاله ورکی. نو عمر سے فرمایي چې کله دا خبره دوه کړه چې دا قول د کاهن نه دی، نظم په دې سره کې د ایمان او اسلام تخم وکړل شو، خو لیکن پورا د اسلام بشاشت وردن نه شو. ځکه 40 کړه 50 کړه د جاهلیت مسله وا، هغه شرط به یو تقریر باندې په یو تلاوت باندې برابرۍ وی کور لاړل. توره میرا واخه سوما دا خبره وکړه چې نه دا محمد وشنم یو خدای عرب ورته اسی غسل چې ایسه قتل شو ختم شي. عمر چې ډېر بهادر سره و، توره می شکل روانه کړه. د عبد الله ابن نحم العدوي په نامه باندې وسړی زما مخې راغی، شرط روانه مال ویری، ما ورته ویل چې د محمد قتل روانه وی هغه مال ویل چې د رسول الله قتل وسه روانه، تر خپل کور نه خبر نه او کې نه دی استخور چاره ناس ما وی دا ولي. دیم خو علماء دا ذکر کړی چې د اصله د بني مخزوم د قبيله یو سړی و، تر دې نه خبر نه وی. ما ورته وی نه غینه خو خبر نه مورې څه چل شوی دی. وی اول د خپل کور هم وکا خور د مسلمان شوی دا او د خشن او کړي مسلمان شوی دی سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ. عمر سے فرمایي د دوی خو لاله د دې کور له خباب رضی الله راتلو چې د رسول الله ملګری او رسول الله د خپل مرګري تشکیل کړي و چې تاسو ورځو د قرآن درسونه شروع کړئ. څوک یو ځل لګلو څوک بل ځل چې کار پر رسول الله باندې آسان شي. عمر رضی الله شکر دروازه ټک ټک نو خباب سبي غلام سره و ایسا غزان پټ کی د کور کې ځان غلې کوي چې دروازه کړه خلاص کړه. وی په دې وخت کې عمر شپ د خور له ویل چې تاسو څه خبره کولې؟ وی هغه څه خبره هم کوله؟ خپل ما بهګم خبره کوله. وی به وی دې کې تاسو کار ده خبره هم کوله. عمر رضی الله ډېر انتهایی تیز سړیو په خپل او کې باندې سعید ابن زید باندې گزارونه شروع کړه. چې گزارونه به شروع کړل لاندې کې د عمر رضی الله خور شو هغه عمر سره ورفري وته ډیر اولې د چې تیرا کښ کې. نو عمر شیخ خپل ډیر انتهایی دنګ صحابي وو غني ګیروالو ورسره ان شاء الله د مناقب ذکر کیږي د جسم مبارک به ذکر کیږي چې دا کم انسانو او سبالتين برتانی پر خودلو چې کله بغوسه شو نیغ نیغ به ودرېدل. نو د الله شه شاده خونه چې خپل خور لره واجب د پوزه باندې اوله اسره پوزه په ماته کړه. چې کله پوزه بر خپل خور باندې ماته کړه نو د عمر صاحب چې نظر پر خور باندې راغی دغه په مخ باندې ویني را روان شي. حیا ورله عمر صاحب لو طبعا خور و نو غلې کینو شو خلار به ورته ویل دي خور چې تاسو اخر څه کلمات او څه خبرې ویلې په آرام شو غصه لاړه.
خور ورته ویل چې بده کې استاد څه بهم د قران سه عیسی دی ورته خودله عمر شپه چې دا زره اخلم ورته ویل ته دې لړا تک نشه کولې زکه ته چې ګندې ته بول غسل کوي دغه نه ورسره دې لړا شي د عمر رضی الله خور وته ځکه ځوا وې دی وخت کې دا غسل وږي چې کله غسل وږي نو خباب رضی الله ورته ویل چې ابشر یا عمر وی خوشاله شه الله رب عزت تعالی اراده د خیر کړی دا د پنځشنبه پښپا باندې محمد رسول الله تعالی د خیر دعاګانې کړې وی الله تعالی اوس ایمان نصیب کړي چې کله د قران د ایسو تلاوت کا ورته ویل دلونی علی محمد رسول الله مالو کې دا په کوم ځای کې دی الله د ایمان د شریعت او روان کی رانا د ایمان وردن کېدله خباب شه ورته ویل هغه د دارالارقم کې دی چې د مسلمانانو اولنې مدرسه وا یو کور په دې کې بردن کېدو تعلیمات د اسلام به کول تورې راخصه د ډېر بچسبه باندې روان دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي دروازه ټک ټک کړه دنه یو ملګری راغی چې په دې چوت کې راوکته نو عمر ابن الخطاب دی او تور ورسره ده ډېر انتهایی زیات غوسه ده نو بیرته منډه کړه ملګری ویل چې عمر شه راغلی دی چې د جنگ په نیت راغلی کسه سیدنا و امامنا حمزه رضی الله تعالی عنه هغه دل تناسب ما عمر لپاره چې شلې ویل شو عمر چې دی دروازه ورته خلاصه کړي قسم په الله کې چیرته اراده د خیر او موږ به خیر ورکو کې اراده د خیر نو به خپل تور او سر کلمو حمزه رضی الله عنه یو پهلوان انسانو د عمر نه تاسو دومره یریږي عمر دی خلاصه کې دروازه ورته خلاصه کړي حمزه صاحب ورته ځان برابر کړي رسول الله باندې دی وخت کې د وحی مسله او وحی پیراتله چې عمر رضی الله کله را دننه شو وسکیو تور اور سره محمد رسول الله ورته خبره مخه لراغی چې کله راغی د گردن نیونی او د توري د موټر چې تی واخصو چې دوه شړقې د شورخه عمر شبلا وی ویلې وسم پتا کې دا شر دی دا شر ستنه نوځي امیش د شر په ستر رواني د امیه د ولید ابن مغیره باندې رب العالمین په تابانه مصیبتونه نازل کیو ایسه به ختم شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله انسان ونونه شړق به ورکه د رسول الله د علم به انتقال شو لکه مخکې ویل شي و چې جبرئیل علیه الصلاه والسلام رسول الله درې کړته سینې له زور کې جړق ورکه عمر رضی الله عنه ناشنا حالات راتوري او عارش شو ځکه رسول الله زور نو وی ویل لا اله الا الله ویزګو اشهد ان لا اله الا الله ویزګو وی کوم به خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ شواز الله نه بل څوک انت رسول الله او یا رسول الله تعالی الله رسولي کلمه شهادت ویلې محدثین ذکر کوي چې کلمه شهادت ویلې د ملګرو عمر شړق سره تکبیر आवाज وکړي چې جمعه والا واورېدو الله اکبر ټول خلق واورېدو خوشاله شول عبد الله ابن مسعود فرمایي ویشه د کوم ورځ نه عمر رضی الله ایمان راوړ الله موږ له عزت راکې تر وفات د عمر پورې موږ عزت منش حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وې د عمر رضی الله د شهادت پورې رب العالمین فتنې پر خلکو باندې نه جاری کوي خو چې کله دا شهید چې بیا د قیامت پورې فتنې را رواني دومره اوچت انسان نو خلکو خبره شورش ولا چې عمر شه ایمان راوړو پښتنه د مرګرو نه وکړو ایس ما ملګرو د محمد رسول الله سخت دریز دشمن کم یو دی څوک دی خلکو ورته ویل ابو جهل دا ابو جهل خو راغو دروازه ور ټک ټکړه عمر شه دغه خوره و هغه ماما و نه ابو جهل چې کله ورته بار وته ورته مرحبا اهلا وسهلا بابن اختي په خیر را لې ارو اخرج زما خور زویا عمر شه ورته تعالی پته نشته وینا ما خو ایمان راوړ لا اله الا الله محمد رسول الله وی ډیر بد کار دې کړو ډیره بد کلمه دې وکړه ایشه دروازه سره بند کړو دنه نش و تخته دو دینور خلکو بچ ایمان راوړ دغه بجهل پیرا دنګل پر رسول الله باندې پیرا دنګل خو لیکن عمر شه بچ گیټ را باندې ماما په سلاړو عاص پسې ورته وی ویل شي ما خو ایمان راوړې دې هغه مرتم دغه الفاظ ولې دروازه سره بند کړه نبی دې خلکو نه تاسو کې چې په دې عربه کې یو شیطان انسان کمی دی چې دا خبره ډیر سره نقل کوي وی جمیل ابن عمر یا جمیل ابن عمره داغه خور ورغه ورته وی چې ما پر رسول الله باندې ایمان راوړلو هغه ورته وی چې ته خو صحابي شو چې جوړ کړې وې زه صحابي نه بلکې انی اسلمت ما اسلام راوړې زه مسلمان یم
سموره رسول الله هم دا خبر وکړه خلکو ورته ته ثوابي شو ما ایمان راوړې دي ما اسلام راوړې دي چې کله دا خبره شونه د عربو سره د رسول عمر صاحب جنگ جوړ شو د مسجد حرام کې دومره جنگ وکړي چې دا ټول عربان یو خو عمر صاحب ځان لو حتی ستړي شو ورته وی ویلې وې کدري سو ملګری موږ رب العالمین برابر کړو په دې مکه کې بیا تاسو وشيږئ یا موږ وشيږو زمونږ نه پدې کې ژوند نشي کولای نور تلاړو کورلا عرب خپل مابین کې راځم شو وی ویلې دی عمر خو ایمان راوړو دا ډېر اوچت انسان دی په موږ کې ډېر قیمتي شړیو دا به سبا هر سړی به د ایمان او اسلام کې را داخلي کې راځي چې لشکرکشي به شو کوو ایست او وشنو ټول قومونه خپل کسان مات کړل عمر رضی الله عنه شي تا ور کړو ته خبر نه ویني عربو صاحب خلاف باندې لشکر راوېسو طبعا پر ځړ کې يرم رااله کور کې نه سوي سب کېږي نعاس ابن وائل السحمي رضی الله تعالی عنہ دا د عمر صاحب د حلیف او حلیف دا منه چې کله بده دیو بل سره دیوالین لرلې به بچا پاغه باندې بریدونه نشو کولای دا ورته مخې لراغه کورلا ورته ویل عمر ولی خفای وته خبر نه وینا وسما په خلاف من خدا ټول عربان راوتري وسما وجني او زما سره جنگ کې او ما سره اراده را جنگ ده هغه ورته بالکل بیغم او خاطر جمع سبب د کور کې نه اسم تعالی نشي کولای عمرو بن العاص السحمي دا بار ولاړو چې کړه د عربو د لخر لري ورته ولر له د عمر بشره غلي وي هیڅ نشي کولای زه هغه ما ملګری لري ما ورته من ور کړی وی ایستدا لخر په دی وخت کې بیرته په خپل طرف باندې وګرځیدلې عمر صاحب الله رب العزت صحت او نجات نصیب کې او څلوختم مسلمانو ده تاسو نن ګوري دي شیګانو علیهم اللعنه دوی دانه درشونو نمبر شه دی دا معنی چې د عمر رضی الله عنه منسوبې چې دانه درشم مومن دي او دوی دا خبره ذکر کوي عمر رضی الله عنه اعوذ بالله من ذلک ودات شو یو مردګو غو نه سړیو زموږ مسلمانانو په دې باندې پوینه دي ځان له بسنین وي یو بل باواز کې لکه سیونو یته استاد سیونو نمبر دی او ته سیونو نمبر والای او په دې باندې پویږي نه چې دا خبره چا کړې ده د چا لپاره کړې ده شیګانو په ایران کې او چوک جوړ کړي دی غیله نومي خودل د چوکي بابا شجاع عمر رضی الله عنه چې شهید کړي هغه په نامه باندې چوک جوړ کړي نن کمزوري سنین چې د قران او سنت نه جاهلان دي اسی ځان لوي چې موږ سیاسي علما یو قسم په الله کده ظریف انداز دوی په سیاست وایي سیاست لا ویلې شي سلا اسی ټوپونه ونه په منبر باندې وی شګان زموږ رونه دي او داس موږ برادران دي موږ بر دوی سره اتحاد کو موږ داس موږ دشمنان دي او موږ د عمر هم دشمنان دي او موږ د رسول الله هم دشمنان دي او موږ د الله هم دشمنان دي دوست سره موږ جوړ نه شي کېدی يهودانو سره سره بوش او دوست سره کېږي نه قومي بابا شجاع دا تخلص ورته کې خود چوکي بابا شجاع ابو لؤلؤ بنامه نو عمر رضی الله عنه نجات ورکي او دا سلوختم مسلمانو یو سلوختما او دی عربو کې دا عادت چې هغه به کړه د لوس پابندي وکړه مړ کېدل ځان په وشل خو لیکن د لوس مسله به نه خرابوله د اسماعیل علیه السلام بارک راځي چې او سره وعده وکړه تقریبا و مې شاقي زلاغه زمونږ محمد رسول الله سره چا د به اشترام مسله وکړه درې ورځې پورې غي زلاغه اصلي خبره دی دا وته وا چې کله راغی رسول الله ورته ته ما باندې تکلیف درکې درې ورځې تعالی په انتظار وی ویل یا رسول الله وی بالکل زمانه خبره دی دا وته وا نو عمرو ابن العاص السحمي يا عاص ابن وائل السحمي داغه په واسطه باندې رب العالمین عمر ابن الخطاب له نجات ورکې دې چې پورې دا مسله رااله دین ورسره ان شاء الله به نور مسله دې شرط بیانېږي